د مړه خره لیکونه دوهمه برخه. ځان مې په ځمکه اوږد غځولی و. یو کس په لاره تېرېده، یوه لغته یې ووهله، ویې لیدل چې ونه ښورېدم. سر تر پښو را باندې وګرځېد. زما جیبونه یې ټول وکتل. دغه انډیوال زما په جیبونو کې پیسې پیدا نه کړې. کله چې زما په جیبونو کې کوم ګټور شی لکه ساعت، قلم، ګوتمي او چاقو پیدا نه کړل، زما پر مخ یې لاړې راته کړې. بیا هم باوجدانه انسان و. د لاړو تو کېدو پر ځای بل څه هم را سره کولی شول. یو کس له همغه ځایه تېرېده، ورناره یې کړه، دلته یو څوک په لاره کې مړ دی خو انسان نه دی. پولیسو ته یې خبر ورکړ. هغه انډیوال چې مخکې زما جیبونه کتلي وو پولیسو ته وویل په جیبونو کې څه شی نه و، معلومه نه چې دا څوک دی. پولیس وویل ښه زه اوس پوهېږم چې دا څوک دی. پولیس چې لومړی یې خپله مخابره او بیا یې تومانچه په لاس کې سمه کړه، خو کله یې چې پیژندپاڼه پیدا نه کړه ویې ویل موږ یې داسې له ځان سره نشو لیږدولی، لومړی باید اعتراف وکړي. دا نو څنګه کیږي؟ موږ باید اعتراف ترې واخلو. دا خو مړ دی، آیا مړی خبرې کولی شي؟ دا اوس یو راز دی. ټول کولی شي چې له ژوندیو څخه اعتراف واخلي. اوس زه له یو مړي څخه اعتراف اخلم. ته هم راته ګوره، موږ مړی څه چې د قبر تیږې هم په خبرو راولو، لکه بلبل به داسې غږېږي. وروسته له دې چې زما ټول جیبونه یې وکتل، د یوې پټې نجلۍ لیکونه چې له فاتح څخه وو او هغه مینه ناک لیکونه چې د بورسې ښوونکي لپاره مې لیکلي وو پیدا یې کړل. انډیوال شاعر دی. دا شاعران که یو ځل په خبرو راشي بیا یې د ټولې نړۍ پولیس هم نشي چپ کولی. کله چې پولیس شعرونه واغستل زه یې پرېښودم. څنګه مو دی پرېښود او شعرونه مو واخیستل؟ پولیس وویل دې ته چې شعرونه وایي دا ګونګ او پیچلی شی دی. دا یو ډول رمز دی چې نه یې په لوستلو څوک پوهېږي او نه یې په اورېدلو. د دې لپاره زموږ په منځ کې له ټولو نه زیات سیاسي پولیس شعرونه لولي. په همدې خاطر دا شعرونه دفتر ته وړم تر څو سیاسي پولیس پکې جرم پیدا کړي. هغوی ولاړل او زه دلته یوازې پاتې شوم. لنډه به درته ووایم، زما ګرانې سرې مچۍ، مرګ مې داسې راپېښ شو خو کار تر دې ځایه هم ختم نه شو. ته به فکر کوې چې مرګ به اسانه وي؟ افسوس که یوه ورځ مړه شوې لکه څنګه چې دنیا ته په راتګ پښیمانه شوې، مرګ به هم زرګونه ځله پښیمانه شي. د نړۍ داسې وخت او ځای ته رسېدلی یو چې په مرګ هم پښیمانه یو او په ژوند هم. په راتلونکي لیک کې به درته روښانه کړم چې له مرګ وروسته څه راباندې تېر شول. هر چا چې مې پوښتنه کوله زما سلام ورته وایه. هو رښتیا د هغه د پوښتنې په کولو سره یو څه رایاد شول. هغه څوک چې زما پوښتنه کوي زما په اړه څه مه ورته وایه. د دوی په منځ کې داسې څوک هم شته چې ته یې پېژنې، په تا اعتبار نه لري او تر دې ځایه په ما پسې راځي. په دې تلپاتې کور کې مې هم نه پرېږدي چې آرام واوسم. داسې بې احساس او بې کتابه خلکو ته زما ادرس مه ورکوه. له زهرو ډک نیش دې ښکلو، ملګری دې مړ خر، نور بیا